د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته مرسته شوي غنم پاکستان او هند پر نوي میکانیزم هوکړې ته رسیدلي. پاکستان او هند افغانستان ته د غنمو د لیږد د پر میکانیزم هوکړې ته رسیدلي دي. د هند بهرنی چارو وزارت یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وګا بندر له لارې له افغانستان سره د مرسته شوو غنمو پر سر مذاکرات پایلې ته رسیدلي دي. سرچینه وایي چې دواړه لورو د غنمو د لیږد پر یوه میکانیزم توافق کړی دی او تمه لري چې ژر وکړه شي 50,000 ټنه غنم اړمنو افغانانو ته ورسوي. د دې میکانیزم له مخې شاوخوا 80 افغان لارۍ او چلوونکي یې دا جواز ترلاسه کوي چې له افغانستان تر وګا بندر لاړ شي او دا غنم افغانستان ته راولېږدوي. پاکستان داسې مهال دې توافق ته غاړه ایښي چې تازه ټاکل شوي د هند مرسته شوي غنم د خوړو نړیوال پروګرام له لارې ولېږدول شي او په افغانستان کې پر اړمنو وویشل شي. او د میدان وردګ ولایت د استخباراتو ریاست لخوا د علیپور دفتري توکي نیول شوي. د استخباراتي راپورونو په اساس په مرکز میدان ښار کې د غیر مسؤل او وسلوال قوماندان علیپور دفتري توکي چې له بېسودو نه کابل ته لیږدول کېدل نیول شوي دي. په نیول شویو اجناسو کې 8 پای کمپیوټر، 2 عدده پرنټر، د کپای ماشین، کوچونه، میزونه او څه اندازه طبي وسایل شتون لري. د یادونې ده چې له دې مخکې د استخباراتو د ریاست لخوا د علیپور د ګڼو اصلو پټنځایونو کشف او ورڅخه په زیات اندازه د مهماتو ترلاسه کولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښه اوسئ.